د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه تیر مالی کال د جنوري د 304 میلیونه ډالر په مقابل روان مالی کال په جنوري کې کرنٹ اکاونټ خساره 310 میلیونه ډالر ریکارډ کړی شوی. یاد بانک پای په دسمبر کال 2023 کې کرنٹ اکاونټ 310 میلیونه ډالر سرپلس و. اقتصاد پوهان وايي په دویمه ششماهي کې اقتصادي فعالیتونه زیات شي چې لوجې په غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم فشار سیوا کیږي. دی وخت کې زمونږ چې کوم امپورټ بیلز یا غم انډر پریشر وي زمونږ پیمنټس بار کولی ځکه چې را مټیریل مونږ راغوښتي وي د مینوفیکچرینګ لپاره. نو دا وی او میجر پکې دویم نمبرداري چې زمونږ چې کومې قرضې مونږ غشتي دي د هغې انسټالمنټ پلس انټرست پیمنټس هم مونږ په فورن ایکسچینج کې کوو. نو د هغې پیمنټس د دې وجې دا نیګیټیو. د سټیټ بانک شمیرې ښایي روان مالی کال 2023 او 25 په شپږ میاشتو کې کرنٹ اکاونټ 1.2 ارب ډالر سرپلس ریکارډ کړی شوی وو. خو پوهان وايي امکان لري کرنٹ اکاونټ خساره نور هم زیاته شي. په ریپورت کې ویلي شوی د برآمداتو او خدماتو په مد کې 8% اضافه شوی خو بیا درآمدات 15% زیات شوی. پوهان وايي د پاکستان درآمدات زیات شوی خو پرمختیا کې هغه شان اضافه نه ده شوی. د پیسې نه ته به نور قرض اخلي، نور قرض پسې به بیا نور قرض اخلي او دا به داسې مسلسل شروع. دا مسله به هغې ختمیږي چې تر څو پورې تا خپل د ضرورت څیزونه په خپل ملک کې اګاول یا پیدا کول نه شروع کړي. د دې سره زمونږ په روپۍ باندې هم غټ اثرات راځي ځکه چې د روپۍ کومه ویلیو ده که نه مونږ چې ورته قدر وایو هغه هم دې سره کمیږي. د دې وړاندې د پاکستان د خزانه وزارت ویلي وو روان کال 2025 کې به کرنٹ اکاونټ خساره د قامي مدنه 0.5% وي. د شمیرو تر مخه روان مالی کال د دسمبر نه تر جنوري پورې د سټیټ بانک ذخیره کې 1 ارب ډالر کمی راغلي او مرکزی بانک د جولای نه تر اکتوبر پورې د کاروباري بانکونو څخه نږدې 4 ارب ډالر اخیستي دي چې زر مبادله ذخیره برقرار وساتي. حکومتي شمیرې ښایي روان مالی کال په شپږ میاشتو کې 38% کمې قرضې اخیستل شوي او مجموعي قرضې د جی ډي پی 8% ته راکوزي شوي او د مالی کال په 9 میاشتو کې برآمدات نږدې 40 ارب ډالر او درآمدات 40 ارب ډالر شوي او غیر ملکی ترسیلات زر 22% اضافه سره 10 ارب ډالر ته رسیدلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.